دغه یو څو کارونه د خپلو میرمنو سره وکړئ نو زندگی به بدل شي او ډیر ښایسته ژوند به تیر شي او میرمنې به د نازار او قربان شي. هغه کم کارونه دي نو په نننۍ ویډیو کې دلته وایم او معلومات یې درکوم، نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د دغه کارونو نه رازونو نه خبر شئ. دوستانو، کله چې یو جنۍ خپل مور پلار رونه خویندې پرېږدي او ستا کور ته راشي او ځان ستا په حواله کړي، نو داسې ډیر خلک شته چې هغه لور خور ته ډیر په سپک نظر ګوري او ډیر زیاتې وخی ټکوي او بېعزتي هم کوي. حالانکه دغه جنۍ خپل مور پلار او ټول خپل خاندان پریښی وي او تا له راغلي وي تاسو ژوند تیرولو دپاره. که دغه ژوند تاسو هم ښایسته کول غواړئ او د خپلو میرمنو سره مینه محبت سیوا کول غواړئ، نو دغه کارونه به د ځان نه وباسئ چې کم درته زه په دې ویډیو کې وایم. خپلو میرمنو ته د هغوی خاندان مور پلار رونه خویندې مه کنځئ، ځکه چې په دغه کارونو سره ښځه ډیره زیاته خفه کیږي او د خپل خاوند سره یې مینه کمیږي، زړه یې ماتیږي. دویم، په خپله ښځه باندې شک مه کوئ. که هغه کار تاسو په خپلو سترګو نه وي لیدلی او تاسو پې د هغې باوجود شک شبه کوئ، نو دغه کار هم ښه نه دی. دغه سره هم تعلقات خرابیږي، د ښځې خاوند او مینه محبت کمیږي او دغه رشته د بربادۍ سیر ته ځي. دغه کارونه دي چې دغه کارونه ځان وساتئ، دې سره به ستاسو زندگی ښایسته شي، خوشحاله شي او په یو بل سره به مینه محبت سیوا شي. او که چېرې دغه کارونه تاسو ځان ونه ساتو او دغه کارونه هم جاري وساتل، نو ستاسو زندگی به نوره هم بربادۍ سیر ته ځي او یو بل سره به مینه محبت کمیږي. نو په کار دا ده چې یو لور خور ستاسو له راشي تاسو سره ژوند تیروي، هغې سره په مینه محبت ژوند تیر کړئ، نه چې په جنګ جګړو. تاسو زندگی به نوره هم بربادۍ سیر ته ځي او یو بل سره به مینه محبت کمیږي. نو په کار دا ده چې یو لور خور ستاسو له راشي تاسو سره ژوند تیروي، هغې سره په مینه محبت ژوند تیر کړئ، نه چې په جنګ جګړو. دغه معلوماتي ویډیوګانې دي تاسو سره شریکوو. که ویډیوګانې مو خوښیږي لایک کوئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کوئ چې داسې اپډیټ تاسو ته په وخت راوړو.